السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم کتونکو مشتاق علم د یو نوي پروګرام سره راغلی یم. جی کتونکو تاسو به زما په شا باندې دا ویو ګورئ. دا جنګۍ به وي پخوا دا جنګۍ ختمې شوي دي، خو دلته کې ځینې ځینې ځایونو کې اوس هم آباد دي. خلک چې کوم دی د جنګو قدر کوي. د جنګۍ ته وګورئ او بیا درته پکې یو بل نوی سیسټم ښیم چې دلته د یو روډ سره د شیشو پلان لګېدلی و. هغې نه ډېر ښایسته کار واخیستو. څه کار یې واخیستو؟ کومو خلکو سره د شیشو پلانټونه وي او مطلب هغې نه ګټه اخیستل غواړي، نو په خپل کور کې، په خپله اجره کې، په خپله ځمکه کې به تاسو ناست یې او دا هغه شیشو نه چې کوم دی دا سولر پلان سیسټم وي، نو دا کار هم پرې اخیستلی شي. کومو خلکو چې پټو ته لګولي هر وخت خو پټو ته د اوبو ضرورت نه وي، چې بعضې خلکو لکه د چا پټي وي او هغوی باندې اوبه نه وي او دا شیشې پلانټ یې ورته لګولی وي، هر وخت خو دغه فصلونه نه وي، نو دغه شیشو نه تاسو څه کار اخیستلی شئ؟ یو رول له راغلی یم شکور علاقې ته، پوره اډرس درته بیا هغوی هم وښئ، خو دغه سیسټم درته ښیم چې څه فایده دي په دې غریزه علاقه کې اخیستې ده. یو ځان له ځای دی او ښایسته لوکیشن دی. راځئ دغه وګورئ مونږ سره. جی کتونکو اسد خان خواله رالمه، ده سره دا سولر پلانټ یې لګېدلي، دې نه پوښتنه کوو چې ده څه کارنامه کړې ده او دې نه څه فایده اخیستې ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. څنګه اسد خان دا څه حساب کتاب دې کړی؟ دا شیشې پلانټونه لګېدلي، زمونږ ډېر زیات رونه دي، هغوی دغه رنګ پلانټونه شته دی، خو د هغې نه څه ګټې ذریعه نشته بهر ملکونو ته ځي مزدورو لپاره. نو تا هغې نه څه فایده واخیسته؟ لکه دا څه لپاره دا پلان تا لګولی او بیا دې فایده څه واخیسته؟ دا داسې کار وشو چې موږ یو 3 کاله مخکې نه دا سټرګل شروع کړی و، کار مارم کوو په سعودي عرب کې، او هغې نه یم لږه لږه مزدوري کوله، پلار له م رالېږله. یو پېر هم 14 شیشې واخیستې، بله پېر هم 10 شیشې واخیستې، بیا هم بله پېر چې کوم دی لکه شیشې داسې روډ را برابر 28 شیشې ما برابر کړي په دې عقله باندې، او دې 28 شیشو نه 15 سپور موټر اوس چلېږي، اخوا 7.5 سپور چې کوم دی د دې نه چلېږي، د اوبو موټر دې چلېږي. اوس لکه تاسو ولې 14-15 من دانې شکر دی ما ووالې، او هغې نه بعد دې اوس موږ اوبو پټي ته شروع کړې، نو ښه فایده ده الحمدلله. بل جان دا راته ووایه چې د شیشو نه چې کوم دی پټي ته هم اوبه ورکوئ؟ پټي دپاره اوبه دونه څومره پټی تاسو دغه کوئ؟ دا اوس موږ سره د شکر دی 4 جراب پټی دی، ښه مزېدار اوبه ورکوو موږ. ها په دغه پټیو باندې تاسو څه کوئ؟ اوس په ټماټر د حیرانال شو او ټماټر نه بعد بیا پیاز راځي. صحیح دی جی. نو د ځمکو نه ورته فایده شته یا نشته؟ شکر دی شکر دی الحمدلله، ځمکو نه ښې فایدې دي. دا څومره پیسې تا انویسټ کړي دي دلته کې؟ دا اوس نن سبا کې چې کوم دی لکه دا یوه 400 شیشه پینل چې کوم دی دا میلاویږي 35-36 هزار روپۍ کې که نه، او دا 28 شیشې دي. نو زما په خیال چې دا لکه 10 لاک 11 لاک پورې چې کوم دی دا په دې خرچه راځي، او لکه ستاسو کار به روانېږي. څوک پرې ځان کتونکو دې ځای کې چې کوم دی ډېر زیاتمار دی، مونږ به سوري ته ځو هلته مشین خواله به مو ورځو. دې چې ته څه روزګار شروع کړی دی په خپل کور دننه په دې مطلب په دې غر غونډۍ علاقه کې ناست دی، تنهایي ځای دی، دا هر څه وینې راځي زموږ اسد بھائی دې نه تا نور څه سیسټم دا کړی؟ لکه دا کسانو چې دې ډېر ایډوانس سیسټم یې دا کړی دغه وړومړو دا دی لکه دا ماشاءالله لکه 30 من کې موږ له من دانه راکوي، دا سیده من دانه وهي، او هغه 10 من کې چې کوم دی من دانه پاکوي. دا زموږ لپاره به دا کار لکه غوره دی. او اوبه لکه اوس موږ د خلک اوبه نه لري، یو زموږ د خپلو پټونو اوبه اوس ګارې شي، نو موږ لکه خلک ګنټه په 400 روپۍ موږ لري 3 انچي اوبه، او لکه موږ خلکو ته اوبه ورکوو پټو دپاره ورکوو. پټو دپاره خلک پټو دپاره اوبه غواړي. نو مطلب جرب پټی دا څونه ټایم کې وي؟ یاره الله مې دونه ګناهګاره چې جرب پټی یاره 2 غنټو کې مې جرب پټی وایي. ماشاءالله لکه دې نه تا ته دام پیدا ده چې 400 روپۍ غنټه پټو ته اوبه هم ورکوي. 2 غنټو کې ته په جنریټر باندې 4-5 لیټر تیل سیځي، هغې نه لکه د زرو نه خبره اوړي، او دا چې کوم دی په 800 روپۍ باندې ستا جرب زی وکوي. ماشاءالله خلک ته خوشحاله دي. دا دې څه سوچ وکړه دا د وړو سیسټم دا ټول هم دغه شیشو نه شروع دا ټول د پلان نه دی، دې کې هېڅ بجلي نشته دی خپله. دا اوس اے سی دی او که ډي سی دی؟ دا اے سی دی، ډي سی نه، دا 3 فیز بجلي 380 بجلي راځي. 380 هغه سولر سیسټم نه کور د بجلي بنده کوي دلته را سټارټ کوي که نه؟ د کور د بجلي سره پروا نه ساتي، کور ته هم بجلي سټارټ وي دا هم رواني.
ها ځوانه کار ته کوي. سړی دا ماشین چاټول غواړي دا د وړو ده نو دا تقریبا دلته څومره صرف د وړو ماشین چې شروع کوي نو صرف د وړو ماشین شروع کوي څو د دې لپاره 650 شیشه چې کوم 650 د 14 شیشې ولګي یو 70 واټر او یو دغه پریم لګي او دا ماشین په 8000 دی په लाख रुपए موټر ملويږي د लाख रुपए دی موټر او دغه خبره لکه تقریبا دا شیشې او دا پیسې چې ټول مطلب د ماشین نه یو ځای کې څومره به دی وخت څومره 10 लाख रुपए خرچه چې وکړه دا به خیر 300 روپے ورځ په خپل کور ګټي ماشاءالله به لکه بهر ته تللی دی بهر ته نشته ما خپل ویزه خراب کړه او په چټي راغلی مولانا مور خپل ویزه مولانا بار کې د کومه مزدوري کوله هغه جون کې مزه واکه دا جون یاره دا جون خدای شکر په خپل کوري مور لا صفا کی رونه فندي ټول ارسي نور خخه خپل کم کتل دی دا ډنګور نه وي د څه پیغام څه میسج ټول کو د پردا پیغام دی چا چې روزګارونه دي بار په سعودي عرب باندې په دوبۍ باندې او لکه چا چې غټ کاروبارونه ټیکداران دي او خو ماشاءالله خوشاله دي کوم چې د ریمار طبقه ده هغه خراب ده کو التم دې لکه په ډیره کې یو دوه ټیکداران او درې څلور پنځه شپږ سره مزدوران نو اکثر دوه بوج او څلور ملاستین لکه پیدا نه کوي ریسورس لکه چا ونر نه زده کې ونر نشته دي بس وته 10 لک روپۍ دي خرابېږي او په یو ځل باندې لکه پیسې چړې لګي 3-4 روپۍ ورځ پاکه ګټي ورنه په تیل سوځول شته نه خوشته نه باندې او چې کله ورېز وی کنه یو سړی باندې راوړي هغه سره به د ورېز د پاره لکه د توس دغه کې انجن لګي هلاک روپۍ خرچه غواړي ما وسنه چې انجن مو ته ولګو د بل رعایت کوو که خیر ان شاء الله چې کله ورېز په انجن باندې وخاو چې ورېز نه دغه موټر باندې وخاو یو من دانه چې تاسو دغه کوي او وخی په دې ماشين باندې نو د زمیدار ما یا مطلب کم خلکو د دانې راوړي د څومره کټوټي کوي تاسو پیسې ورکوي موږ دانو چې موږ خامخا مزرا کوي څو پیسې ورکوي او غنم موږ هغه ته 300 روپۍ منه خلص ده څو کوم مست ولا 3 کیلو مزه په من کې ها په من چې پاکول پکې نو 300 روپۍ من دی او چې پاکول پکې نو 4 کیلو من کې اخلو صحیح دی دا د دې ماشين ځان لا قیمت څه دی د 8000 دی ها او دا کم چې د دې پاکولو ماشين دا دغه ملاوي کې سره د موټر لکه 3 پیس موټر په لګي هغه باندې 3 پیس دی نو د 3 ایچ پی موټر په لګي په 1,08,000 روپۍ موږ دغه غسته دي صحیح دی پاکولو ماشين لکه ستا چې نور وی کنه مرګري نو تعالی الله پاک په دې کور دننه مطلب په دې کلی کې څومره دیالي درکوي یاره شکر دی لکه اوس زه به تاسو یم چې 14 بجې مې وادي دی ورو په 300 روپۍ چې منم واچنو لکه د سی و چې 3,500 روپۍ ما کړی الحمدلله او په دې بعد خرڅي روان شو او خپل مړ ژوندې کولای شکر دی وای خلک مې ورو درې کله پلاو ته درې خسته آسان کار دی خزم کولای چې ما دون آسان دی صحیح او دې کې خطر د بجلی د نیولو سم بګنشته دا 3 پیس بجلی سم نه وي او دا کله چې کولا شو دا وګورئ کنه نو دا دې کې دا بلډینګ لګیږي دا بلډینګ لګیږي دې کې لکه څو خلک فریاد کوي راوي چا کانه تیر کړی دی او لکه مطلب شګه پکې را لازم په وړو کې ندا شي بده کې نشته چې تاسو په غنمو کې کانه نه راځي دې کې بل سره شګه کرش په پکې نه کوي خیره صحیح او چې یو کس پکې د کور نه کانه راوړي نو موږ ته دلته نو شي لکه نه لکه دا خو ماشين دا ماشين چې کم دی په کیمرا کې کتم کو تخته نو دې کې دا صفائی چې کوم کیږي دا کانه ته مطمئن ټول لرکې دا غزما د هغه څه په ریکوست چې چا په غنمو کې کانه ورکوټه مې د کانه د غنم د دانې ورکوټه نو بالکل دین راوړي لکه غنمونه کانه پاک نه وبسي دا سی فزول خبره ده کنه او چې لوټه پکې د چا لکه دا وای غنم لوټه پکې لوټه پکې به پاک وبسي په ګارانټي سره لکه مطلب لګ الله سخاري لګ الله سخاري پکې لکه ورکوټه کانه وبسي لکه د غنم دانې ته چل لګي غنم چې په پریوزون د غنم د کانه په خامخا پریوزي صحیح دی او دا خبره پکې نو لکه ته اوس په خپل روزګار کې خوشاله شو کسان په دې تاسو سره روزګار کې مطلب دې کې زه ما د مپلار یو شکر د دوه کسان په خمر چې زه نه مپلار نه دي چې لکه مطلب چې هغه نه بیا ځنی جنگي ختم شوی دی نو تاسو دا جنگي دا سیټ مددا صحیح دا بسورن دان ته کړي رجینی کس راشي یره ځکه نه مدل ته مال وکړ بس دانی ورواچ وغناسي سوري د حمزه دا دانی ودو کله نه غنټه 40 منټ اخلي او زی هو لک ار سړي دا ریکوست کو چې دا د سولر سیستم دی چې اسمان سپانی نمبر راوړي دانی موږ سی یو خو کسي بس راشي ورته زموږ سبا یو چې نور راکارو شوې کا یو وخت دا کور کې وړي نو راوړي سره ځکه یو ورځ ګډېټم چې پروا نه کوي لکه اوس یو د مریض را لګنه دا بندي موږ د بجلی بس ته غنښت او چې انجن ته ولګنه به انجن باندې ان شاء الله وخو دا کومه دا شیشې تاسو تاو کړل کنه دا څه بیرنګ سیستم سره لګیږي دا سټیم دی په دې کې چرې لګیدلې دي کنه یو د کې لکه سنسر ونه خو یې هر چړې راځي نو هغه ته نه تابع بل ورسته تاویږي دا خو په خپل تاونه د خپل خرچه په کومه لګا دا چې کم طرف ته ور ویني تاسو به بستاوي صحیح دی څنګه بستاوي ها ماشاءالله لکه کاروبار د ماشاءالله زما خو ډېر زیات خوښ شو کتون کو ځان درته خو چې دا میسج هم سره شریکو ډېر خلک د بهر ممالک ته دا
په لکونو روپۍ خرابوي چې یاره مونږ یې زه وکړو لاړ شو بهر په دغه لکه 6 لکه 7 لکه 8 لکه غالبا دې وخت کې 10-12 لاک نه کم ویزه نشته هغوی ته مونږ وایو چې دغه رنګ سولر پلانټ ولګوئ تاسو 10 لاک روپۍ خرابې کړئ د صد په شان به تاسو له الله پاک چې کوم دی په کور دننه مطلب خپل کلي علاقه کې خپلو بچو سره به ناستې 3-4 هزار 5 هزار روپۍ ورځ به الله تعالی تاسو له مزدوري درکړي نو کوشش وکړئ فوکس وکړئ که چا نه خره زمرلی نو داسې روزګارونه شروع کړئ بهر ممالک دغه پرېږدوئ خدای ناخواسته دلته څه مړی ژوندی وشي هغې ته هم تاسو نشئ ځلېدلی اسد به وایي چې بهر به وم نو خفه به وم او دلته ماشاءالله خپل والد صاحب هم راسره په روزګار دی داسې خپله فیملي راسره دومره ایزي او دومره اسان روزګار دی چې دا زنانه هم کارولی شي نو تاسو ټولو ته زما دا پیغام دی د کوم ورونو سولر پلانټ وي په پټو کې لګېدلی وي د هغې نه دا فایده هم اوچته کوي چې لکه سبزیانو هر وخت څوک نه اوبه کوي کله کله هغې ته اوبه پکار وي یا پټی فارغه وي اوبه نه وي پکار نو دغه نه چې کوم دی اوبه سیوا کېږي نو بجلي دې خوا دې ماشین ته ورکوئ نو دغه به تاسو ته فایده درکوي او کلي علاقې ته به هم فایده ورکوي سره شیر کې اسد بھائی ورته د خپل اډرس هم ووایي موبایل نمبر کې دې علاقې خلک یې هغوی هم خبر شي چې دلته راشي اسد بھائی له خپل غنمان جوار هم لګوي که نه جوار به نه ولګوي خپل غنم به راوړئ او دلته کې جوار نه ولګوي صرف غنم به ولګوي دا اډرس هم ورته ووایي خپل موبایل نمبر هم ووایي دا شکر نه چې د غون شهید په لار راځي نو ګل باچا کلی یادېږي د ګل باچا کلي ګل باچا ما کور ته موږ مخامخ یو صحیح ده دا اډرس دی څوک چې دغه نه راځي ښکته کلي نه راځي نو هغوی چې د ارټ کلي په لار راځي نو چې څنګه سکیم ته راورسي ګس لاسته چې وګورو نو زموږ کور دی د خیر اورې آسان اډرس دی موبایل نمبر دی 0305 92 430 په دې باندې واتساپ هم دی او داسې سیم دی دا تحصیل تنگیه دی ضلع 400 شکور علاقه ده شکور هریچند ته راورسئ تاسو دغلته د شکور علاقې یا تنگي ته راورسئ دغه شکور هریچند تپوس وکړئ سلام علیکم ماماجي څنګه دی خیر څنګه دا ستاسو زوی دی اسد بھائی دا زما زوی دی د خیر ماشاءالله ماشاءالله او څنګه دا ماشین هم شروع کړو خوشحاله خپئ ډېر زیات خوشحالي د خیر څخه وي سعودي کې څه ټایم تېر کړو بس ویل چې یاره کاکا داسې خبره ده چا ته دغه 100 روپۍ ګټلې نو د هغې نه څه پیاده دلته اخلم بس سعودي ته مې نور وړی نه کېږي هلته هم دغه پیسې ګټو څه پیاده هم ترې وانه سودا پیاده دا ده چې یو غریب خب هم پې کېږي د خیره سره لکه خپل بچی باندې د سترګو لاندې ولاد ما په خپله باندې زه دا ټول مسافرو ته یم چې کوشش وکړي له 100 روپۍ وګټې پاکستان کې بس روزګار روان کړي ځکه چې دې ته اکثر لګیم چې یاره بس خیال ډېر زیات ساته دا د الله دیني مزار سمج قسم نه یېرېږم د الله نه داسې دې ټول بچي داسې دي شکر دی نو زما متعلق کله ناکله وخواره کېږي چې لږ زیات غنم والمه تا واورېده خو د الله نه چې څوک یېرېږي والله چې دا نه به م څوک زیاته والي بل ماماجي یو خبره ته کوم ته دې بچو ته یې کارېږي نه دا د خلکو ته پیغام ورکوي چې راشي روزګار شروع کړو مطلب د شیشې ولګوي چا سره شیشې وي نو هغې نه مطلب دا ماشینان دا خو به ستا په روزګار ډېر ښه اثر وکړي الله تعالی انسان له خپله نصیبه ورکړي موږ ټول غریب خلک یي غریب علاقه ده زه یم چې الله تعالی د هر انسان له وس ورکړي چې په خپل کور کې دا ولګي یوه خبره موږ د ضرورت نه راځي ځکه چې موږ به خپل قسمت خبره خدای پاک مې موږ له راکوي هغوی له به الله خپل نصیب ورکړي اوسه پورې دا څیزونه نه لکه یو د بل رزق نشي نشي ختمولی بس الله تعالی د هر چا له وس ورکړي چې خپل پروګرام په خپله روان کړي او خبره دې څیزونه پیدا خوشحاله یې که نه په دې ډېر زیات شکر ډوډۍ څه ټایم کې کېدل دلته کې تاسو ډوډۍ به سهار له خیره شروع کړو بس لګوي بس کله دې د وجې نه مو ته دا پلانټونه د شیشې هم سیوا کړی او دا پامه موټر مو له څه په 800 روپۍ راوړو یاره موږ ته دا اوبه زیاتې شي او دې سیسټم موږ لږه پیاده دواړو طرفونو ته لاړه شي که نه هسې نه ماماجي زه هلته د کلي کې شروع کوم او تاوان نه لري دا ډېره همغږي انشاءالله چې مړه بس ښه خبره ده خدای پاک دې هر چا له وس ورکړي چې یا دې دا نه چې په خپلو خپل انسان ویرېږي غریبانان دي پاکستان حالات تاسو ته ښه معلوم دي چې هر سړی کوشش کوي ډېر زیات لکه موږ د بار نه یا د حکومت د طرف نه څه داسې پیدې میلاو نه شولې چې یاره بس پورته یو راشن راځي او کار پرې روان خو پاکستان مخلوق ماشاءالله خاص کر حکومت نه پاله څنګه پیدا یال د افسران د پیدا شو هغوی خپل کورونه پې ول نه آباده چې تا را غریب خانې ته دلته د غرونو علاقې ته قوم چې کوم دی بس په خپلو موټو باندې ځان مضبوط کړی ډېر زیات الله تعالی کوم کوشش خبرې مو اورېدلې نو کوشش وکړئ خپل ځان په خپله کامیاب کړئ که حکومت لاسونه ته کېناستئ نو ګورئ زرک او تباه ماماجي تاسو هم راڅخه خپل تعارف وکړئ دلته راغلی دی جنګۍ کې ناستې تاسو راځئ دې ماشین ته که نه صحیح ما خو ورو دې ماشین ته دانې راوړې وې او دا ماشین ماشاءالله والله چې ما ډېرو ځینو کې لکه کړي دي دا نه خو دې لږ دا زمونږ یو قسم له بچی کېږي زمونږ د وړاندې رالوی شوی دی نو په نیت په عمل الله تعالی د بنیادم په نیت په عمل فیصلې کوي په دې ډاګه کې دا ماشین خدای پاک ډېر ښه چلی او والله چې دا ماشین بدل کړی دی
نو کور کې ته والله چې وړو ویلې په فرق سره دا بدل دي ما چې الک ماشين بدل کړی دی کنه صحیح دی نو ډېر خطرې قصه چې دیږي تاسو خو نور کله د ډیزل دغه ماشینانو ته ومړو یا جرندو ته ومړو هغه صفای ډیره سیوا مطلب ذایقه به خوا کړه دی یا دلته وړو مطلب نړیواله مېدواله د دې ماشين سیوا ده کله هغه سیوا یاره چې حقیقت خبره ته کومه نو کور کې زنانه والله چې د ماشين صفات کوي او د دې ماشين صفات کوي بل په دې کې غټه خوبي ده چې د بیزنس چلول پکې نشته خو ډایرکټ سي زړه لواغه کې ماشاءالله ماشاءالله او چې د بیزنس چلول پکې د سره نشته که چا ویلي مال دې راشي هغه خبره زه به وته او دا راته وایا چې من وراوله لکه د نور ماشینانو ولا په نیمه وای د سې سات یو خبر راته کومه چې نور ماشینات ته مونږ یو قسم ډېر ته ویل دي زه د خپلینه لګ دسي کنه نو شکر دې په خبره نه ساتم زه چې پلانینګ ولا ما ته پټه دا ویلم او دې خبره ده چې نور ماشینات ته نو ته ویلي نو دا یاره دا دوله دا سیزي او دا دوله ویجو پلان وډینګ دې کې دا خبره نشته دي چې کوم سیز دی راو نو په خدای تعالی یقین وکړه چې په ګارانټي سره زم چې نیم په کمه پس من بوره کې یا کې یا باغم نه کوي دونه په صفای سره ماشاءالله لکه د ماشین او اعتمادي او حلال اعتمادي ډیر شکر دې زه خو په ځان ولا چې بدله وسرولم او زه په خیر اعتمادي ما او بل خبره بل وږي زنانه هم بس اسانه خونه غستې دي نو هغه د دې خبره هغه چجونه هغه کسي نشته دا چانول نشته پکې والله چې دلته کې دوره انتظار کو دلته کې هغه بل دې ته ما چې د قرآن خاطر کو دلیل سره وره والله چې هم نشو ده نو ما دا ویل وکړو شکر دې ډېر خوشاله دي کنه ډېر مطمئن ټول علاقې خلکو ته پیغام ورکړي چې والله چې د دې الک د خپل خبره ده کوم چې د ماته ویل تعالی سولر لګولې دي او مهرباني کوي وړي کې ماشين کور کې ولګوا نو خپل بخار باندې کې او خپل دانې باندې وړه کې بلنګ سړی وي د چې مال راوړل دا دی هغه صفاتونه راګوري جی کوتن کو دا ډېر د فاین خبره وکړه مونږ خلک څه سوچونه کو زه تر دا مرز مونږ پښتانو کې دي چې یو کار مونږ ته په لاس باندې راشي د ګټې نو بل ته نه خوي چې یاره مه کوه داسې تاوان ده واقع چې د ماماجي وختي یو خبره وکړه چې عمل پورې هم خبره ده ماشاءالله دې لږ نیت چې کوم دی دومره صفات نو زه هغه پښتنو ته وایم چې کوشش کوئ د کامیابۍ یو لارې بل یو غریب له هم لاس ورکوئ چې هغه هم یو روزګار شروع کوي او دغه لړزان ژوند د تکلیفونو د ژوند نه رابار کېږي او هغه د مشکلاتو او ستونزو سره نه مخ کېږي بل زما چې څومره ملګري دي مسافرۍ کې په دواصل کې کوم ملګري چې زما د پروګرام د دې ملګري دا ګوري او مونږه خبرې اترې وکړلې نو زما د طرفه په ځان سلامونه قبول او منظور کړي او خدای پاک مبروک لره او په خپل وطن خدای ثواب وکړي سره زما السلام علیکم